زما نوم مرتضی د پلار نوم مې عبدالرحیم د نیکه نوم مې اروجان د الینګار ولسوالۍ د کوټاخیلو د قریې اوسېدونکی چې تقریبا 14 کاله شاوخوا کېږي چې په ریاست زراعت کارمند یم. وظیفې مې په مختلفو ځایو کې په مرکز الیشنګ او په الینګار کې اجرا کړې. اوس فعلا لپاره د الینګار ولسوالۍ د ترویج مدیر یم. نو تقریبا یو میاشت 15 شپې مخکې د شیخ صاحب ځای چې د الینګار ولسوالۍ یو محلي بازار ده، نو هلته وم چې د طالبانو لخوا نه اسیر شوم. وروسته کله چې زه سنګر ساحې ته ویوړم، نو ماته وروسته معلومه شوه بعضو خلکو د وینا په اساس او د دې په هغه باندې چې موږ دولت سره بندیان لرو، موږ غواړو چې د هغو بندیانو په مقابل کې تاسو موږ تبادله کړو. نو هغه و چې دې سره تقریبا 4 ورځې شاوخوا دلته وم. پس له هغې نه د قومي مشرانو په هغه باندې منځګړیتوب باندې د ضمانت په شکل باندې موږ کور ته پرېښودو، او چې اوس کله وخت هغه کېږي نو بیا یې وغوښتلو، ځکه چې موږ فعالیتونه د الینګار ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې آزاد وو او موږ آزاد هلته خپل فعالیتونه کوو، که هغه اخواته دي، که دولتي ساحه ده، که طالبانو ساحه ده، خو موږ فعالیتونه چې دي لکه بعضې نورو ادارو غوندې آزاد فعالیت لرو. موږ باندې پخوا نه کوم سمسور نه و. نو دغه زما د موضوع جریان